ایاک نعبد خاصتا لره مونږ بندگی کو و ایاک نستعین او خاصتا نه مونږ مدد غواړو په ټولو کارونو کې په اعتبار د خلق او پادشاه مخلوق نه مدد غوښتل نو قران دلته شتاب نه دی یا دیر سفاری قران یا پاتې دی نور آیاتونو ناغه ثابت دی یوازې دینه بدین نه جوړو دا چې پچا نازل دی هغه یو صحابي ته خپل وې سن ایمان غواړه کدا مطلب وی چې بسیر غیر الله نه به نه غواړي نو دا چې پچا نازل دی هغه صحابي ته ولې وې سن ایمان غواړه مشکات باب السجود و فضله خو پته لګی چې هغه د پاره نور نسوشتا اهدنا الصراط المستقیم دکھا دے ہمیں سیدھا راستہ یا اللہ او خیمونتا لارا سیدھا لارا نیغا صراط الذین لارا دا اغی کسانو دا اغی اشخاصو انعمت علیہم یا اللہ چتا انعام فرمائلے دے پاغی باندے اس اللہ پچا انعام فرمائلے دے سورۃ النساء ځان سره ولي کوي یو کم اویایم آیت سورۃ النساء آیت یو کم اویا ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا هغه د غسلور جماعت دي انبیاء صدیقین شهدا صلحا انبیاء باندې نام د نبوت دی رول معنی وی قطب مدار دغه نبی له سلام دی صدیقینو باندې هغه انعام د صدیقیت دی قطب مدار دغه صدیق اکبر رضی الله عنه دی رول معنی ال طریقې او دغه چې کم دی والصالحین والشهدا د صالحین قطب مدار چې کم دی هغه حضرت عمر فاروق راغسته رضی الله عنه او د شهدای عثمان د حضرت علی کرم الله وجهه راغسته او دا تفسیر خالد نقشبندی رحمت الله علیه یو ځکه بیان کو وچا ورته ویل چې عثمان صاحب دی ولې ذکر نه کو ویا خو د صالحیت نه او شهادت د دواړو نه حصہ وی ځکه هغه ته ذنورین وای کنه چې هغه د دواړو نه حصہ غسته او یا غډیر غټ سړی پونه شولې نو دغه جماعات منعمون علیهم دي صدیقین انبیاء صدیقین شهدا صالحین نیکانو ته وای اوس تاسو نه تاسو کوم سلور امامان نیکانو ک نیکانو کرامات علی حدیث را کدل ته پروتي تورګه ماته پیږه و بیان وی ودا مونږ خو امام صاحب د الله ولی ګڼو پوښ ولې کنه چرته لیکلی نو ځان سره ولي کوي کرامات اہل حدیث صفحہ نمبر 59 ہم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ علیہ الرحمت اور حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمت کو اللہ کا ولی مانتے ہیں ہم ان کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ دونوں رب کے محبوب اور پیارے اور اللہ کے فضل سے اہل حدیث تھے آخری خبر ہے پکی کنا که هغه اهل حدیث چې په خوانی غو صحیح ده بیا خو کزان غونډه یادین دا و دروغ ویلی نګور دی هغه تسوی د الله محبوب د الله دوست دی غنی حاجی دوست دی غنی نزهۃ الخاطر الفاتر کی علی قاری د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه وی په حواله وی چې ما ته په سخته کې आवाज وکړو بصیرم دلته پروت دی کنه بصیرم راک کشفت عنه زبته هغه تکلیف لري کما پوښ ولې کنه ته چې د الله دوست غني ته اول غیبانه आवाज مانی نه او بیا د ته خدا چې غوي وای امسسک الله بدر فلا کاشف له دلته پروتي پریدالته نه دي اده سي خړ پړ په خوانه کتاب دی هغه
داګه بابا چاول دل چاپ کومګه غسته زابل ورځ می دلته چرته خېون هند اصله دا پاسو د غلاس ته پکې دا دی پوښې په خبره باندې ناغه وضاحت د کړي دی ښا صفحه نمبر 73 دا و ايضا ذکر علی قاری فی نصحة الخاطر الفاطر وما سراغشتا فی ترجمه الشیخ عبد القادر رحم الله من استغاث بی فی قربت کشفت عنه ویته پاکستان نوی غیر عراق کې دی وی چیغي وی و بیان وی کنه ومن توسل بی فی حاجه قضیت عنه وذكر بعد ذلك شعارا ایدرکونی دویم وانت ذخیرتی واسلم فی الدنیا وانت نصیری خوش ویلی کن او چې داګه بابا پترس کې وی نو اس میں مرای خراب انو ایدرکونی دویم وانت ذخیرتی واسلم فی الدنیا وانت نصیری خوش ویلی کن آی های های نو عرض می دا کولو چې تاسو هغه ته د الله دوست وایي او د الله پیار او محبوب ورته وایي نو خدا عقیده ساتي کنه تاسو غودي ته شرک وایي کنه نو یو سیر ته د الله پیار او د الله محبوب او بل سیر ته شرک ټاپي الکه تقیه خو نه کوي و بیانو دویم ابو حنیفه رحمت الله علیه ته د الله پیار او د الله محبوب وي او مانځ کې وی یا الله ستاسو د پیار او د محبوبانو لار راته وخایه او دا غلاره داغه مذهب باندې تک دین او بیا وینه تقلید شرک دی یو امام ولی راټینګي دا خدای الله پیار دی کنه ته خدای الله د پیار ولاره غواړي کنه صراط الذین انعمت علیهم هغه کې صالحین نه دي داخل نو چې صالح او د الله ولی غني نو دا پلاره تقوم تقلید کولی دي کنه شرمیدل یا تبکل پويږي صراط الذین الارض کسانو انعمت علیہم چتا انعام فرمایله دی پاغي باندې او ځان سره سورته مریم 58 مولی کوي سورته مریم آیت 58 غیر المغضوب علیہم ولا الضالین غیر المغضوب دلته دا غیر دا یا بدل دی د الذین نه او یا صفت دی د چانه د الذین نه صفت واقع شوه دی خبره باندې پویږي کنه یا د الذین نه بدل دی یا د غین صفت دی بنا بر بدلیت معنی بسنګ جوړیږي اهدنا الصراط المستقيم او خايم تلارنيغا صراط الذين على ارض اغي كسانو انعمت عليهم لا رد انعمت عليهم راتو خايا لا رد من عليهم راتو خايا بدل لیکو دا غینا غیر المغضوب عليهم لار دا غیر المغضوب عليهم راتو خايا لار دا اغچا چې غضب پینه دې کړي شوی کنه پوښلې کنه لار د انعمت علیهم ولار د غیر المغضوب علیهم راتو خایا لار د مغضوب علیهم خو نه وې مګنه لار د غیر المغضوب تاسو ولې دسه حیران ګوري ته چې زه چرته غلط لګیای هاي او کدا غیرو صفت شي د چاله کا د الذین نه نبی ابا مانس شي نبی معنا بداشي صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب الذين غير المغضوب هغه کسان چې غضب نه دي شوی پاغي باندې دا غی لار را توخایا ولضالین دلته د الله په معنا د غیرو وغیر الضالین او چې لار د غیر الضالین را توخایا چې هغه گمراهان هم نو د غی لار را توخایا
دا چې کله دا غیرو صفت د الذین نوالی بیا په دغه معنی کې په خبره باندې پیږي کنه. دلته یو اعتراض واردېږي. اعتراض دا واردېږي چې ګوره د غیرو صفت واقع کېدل د الذین نه او بدل واقع کېدل د الذین نه دا صحیح نه دي. چې الذین ورته موصوف ګرځي یا ورته مبدل منه ګرځي، غیرو ته صفت واقع کې یا ته بدل واقع کې، دا صحیح نه دي. ولې لکه ځکه دا غیرو د اسماء متوغله فی الابهام نه دي. غیرو د اسماء متوغله فی الابهام نه دي. خبره باندې پیږي کنه. کله د اضافت موشده اضافت سره معرفت نه ګرځيږي، نو چې اضافت سره معرفت نه ګرځيږي نو معرفت په دې باندې نه موصوف کیږي. معرفت په دې باندې نه موصوف کیږي. دا ته الذین پسلی سره معرفت ګرځیدلې ده، نو صفتیت خو صحیح نشو. خبره باندې پیږي کنه. او دا غرنګ نحوی اندام وای چې غیرو د معرفینه بدل هم نشي واقع کېدلې، ځکه چې مبدل منه کې کم تعریف دی نو دا پاغي دلالت نشي کولی. نو نه صفتیت صحیح شو نه بدلیت صحیح شو. وجه داوا چې دا د اسماء متوغله فی الابهام نه دی، اضافت سره معرفت نه ګرځيږي. الته الذین پسلی سره معرفت ده. دلته جواب ولا ورکی. جواب داري چې په الذین کې هغه من کل الوجوه معرفت نه ده، بلکې هغه کې دوه جهات دي. یو ورکه جهاد د تعریف دی، بل ورکه جهاد د صد د تنکیر دی. خبره باندې پیږي کنه. نو هر کله چې هغه کې جهاد د تنکیر موجود دی، نو غیرو چې د اسماء متوغله فی الابهام د جملې نه دی، نو داغه صفاتو بدل واقع کېدل تنه صحیح شو په اعتبار داغه جهاد د تنکیر. الیک زین شریفم په کارو کو نه کو. اهدنا الصراط المستقیم. یا الله خای مونږ ته الرشید او نیغا. صراط مستقیم څه شی دی؟ خازن لیکل اسلام دی، سو کوئی قرآن دی. یو قول دی صراط رسول الله و صاحبه، لار د نبی علیہ السلام او دغه د دوه ملګرو دا صراط مستقیم دی. خازن یو قول ذکر کړي صراط اهل السنت والجماعه. صراط مستقیم لار د اهل السنت والجماعت ده. او کني منی نور الانوار ور پس راواله هغه خطبه وګوره، هغه ثابته کړي په دلایل ده. پوښ لیکنه صراط الذین الارض هغه کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړي دي پاغوی باندې، چې تا انعام فرمایلی دي پاغوی باندې. غیر المغضوب لار د غیر مغضوب علیهم را توخایا. او د اردو پښتو مترجمین د سیمانه کوي نه لار دغه کسانو چې غضب کړي شوی دی پاغوی باندې، چې هغه يهوديان دي. هغه څوک دي؟ يهود دي. مغضوب علیهم څوک دي؟ يهود. دلیل ځان سره ولیکي. سورۃ ممتحنه آیت نمبر 14. سورۃ ممتحنه اتلسمه سپارہ اتوشتمه سپارہ آیت نمبر 14. یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم. پوښلی نو داغه يهوديانو خو اغیت مراد دي. دویم ځان سره ولیکي سورۃ مائده آیت نمبر 60 شپیتم نمبر آیت. قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا وضل عن سواء السبيل.
نو دا يهوديان یادي هغه مغضوب علیهم دي الله په غضب کړي نور تاسو ورته خپل روباسي قاریان درکشته کنه وباء بغضب من الله سوزي کی راضي وباء بغضب على غضب راضي کنه راضي يهوديان یادي هم داغي قصصو کې درمیان کې داغي باره کې دا راضي کنه خدا او ترمذی کې مراد ترمذی کې دا ذکر دي چې مراد غیر المغضوب علیهم نه يهود دي خدا او مصداق اول اوس د نبی له سلام د بل حدیث مطابق د مغضوب علیهم مصداق سوق دي اللہ سے سوال نہ کرنے والا دعا کو بدعت کہنے والا دعا سے انکار کرنے والا دعا سے کبر کرنے والا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ حدیث پاک دی کنه سوک چې الله نه سوال نه کوي یغضب علیه هغه په غضب کوي چې هغه په غضب کو مغضوب علیهم شو کنه شو خدوا نه کوي او ته ور باندې د مغضوب علیهم ته پلګي ډیر خلک نه کوي چې دا نه منیو دا کبر ورته وي دغه ته مراد دي کنه پونه شو په خبره ولضالین الارض گمراهانو دوالین نسوک مراد دي ځان سره ولي کوي सूरत मायदा आयत नंबर 99 योकम सलम नंबर आयत داغه 99 بنی وی یار ودلوا عن سواء السبيل لا چر فدلوا څنګه دی لکه آیت مایده کې دی ها نا فدلوا عن سواء السبيل دوس مالک دا چرته راځي اخیره کې راځي شپږم اخیری پاڼه ده تاسو پیدا کو هغه 77 هغه 92 هغه 297 ما سم 90 لیکلی پیدام کو 77 آیات څنګه دی قل یا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قومنا قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل تفاسیر وګوروي دینه مراد عیسویان دي ناغه مصداق ترمذی کې حدیث موجود دی چې مراد د دوالین عیسویان نصرانیان دي اوس په دې زمانہ کې مصداق غواړي کنه په دې زمانہ کې مصداق څوک دی علما به وفات شي داغي قبر سره او داغي وفات سره به علم قبش فتخذ الناس رؤوسا جهالا خلق با مشران امیران جاهلان اونی سے جوړ به کی امیر صاحب مفتی صاحب دا مسئله څنګه ده او دا مسئله څنګه ده فافتوا بغیر علم دی به فتوا ور کوي د علم نه بغیر فدولوا وادولوا خپل به هم دولینی او خلق به هم دولین جوړي خپل به هم گمراه شوي او خلق به هم گمراه کوي نو دولین په دې زمانه کې به علم مفتیان چې ورته د خپل خوخي او صفای عبارت شپیزه پیدا کار نه کوم پوښوي نو دغه په دې زمانه کې دوالین هغه دغه هزارات دي ما درته کیشته د دریاب غاړې تراخ کلیدا اوس کا پکې زيو کنه زي خوخه مخبلدا اللهم صل على محمد وآله وعترته وبارك وسلم عليه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وأنواراته وبركاته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين.